د نن ورځې څو مهم او تازه خبرونه درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اوربند له هوکړې سره سره پر لبنان د اسرائیل په بریدونو کې 88 لبنانیان وژل شوي دي. له دې سره په لبنان کې د اسرائیل په بریدونو کې تر دې دمه د وژل شوو کسانو شمیر 4000 ته لوړ شو. د لبنان پوځ اسرائیلي ځواکونه د اوربند له هوکړې څخه په سرغړونې تورن کړي دي. دارنګه اسرائیل هم لبنان د اوربند پر سرغړونې تورن کړی دی. د اسرائیل پوځ د لبنان په سویل کې د حزب الله پر اډو بریدونه کړي چې له امله یې تر 80 ډیر لبنانیان وژل شوي او 260 نور ټپیان دي. په همدې مهال کې اسرائیلي پوځ د لبنان په سویل کې د شپې لخوا ګرځبندیز لګولی دی. له بلې خوا د یمن حوثي اورپکو خبر ورکړی چې پر اسرائیل به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي او د امریکایي او بریتانیوي بیړیو د په نښه کولو یادونه یې هم کړې ده. اخوا د اسرائیل لومړي وزیر نتنیاهو له حزب الله سره تر اوربند وروسته په یوې مرکه کې ویلي چې اسرائیل په غزه کې اوربند ته چمتو دی، خو له حماس سره د جګړې ختمولو ته چمتو نه دی. د اسلامي امارت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر خلیل رحمان حقانی له کډوالۍ نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د کډوالو په برخه کې خپل مسؤلیت په ښه توګه ترسره کړي او د بیړنیو مرستو پر ځای دی د کډوالو بنسټیزو ستونزو ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي دغه څرګندونې تېره ورځ د کډوالۍ نړیوالې ټولنې له نوي مشرې می هیونګ پارک سره په لیدنه کې کړي دي. هغه ویلي چې کډوال په لوړ شمیر کې هیواد ته راستنیږي او سرپناه، ښوونې، روغتیایي خدمتونو او اقتصادي ملاتړ ته اړتیا لري. له دغه وزارت ته په خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دغه ناسته کې د راستنیدونکو ستونزو د هوارولو، د ژمنیو مرستو په چټکتیا او د دواړو لورو ترمنځ د همغږۍ پر ډیروالي خبرې اترې شوي دي. الجزیرې راپور ورکړی چې په غزه کې د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 42 کسان وژل شوي دي. د راپور له مخې اسرائیلي ځواکونو پر منځنیو سیمو خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. رویټرز خبري رسنۍ بیا د 15 یا پنجشنبې پر ورځ راپور ورکړ چې د غزې په شمال کې په بیت اللهیه کې پر یو کور او کمال ادوان روغتون ته څیرمه په 2 هوایي بریدونو کې 6 کسان وژل شوي او 4 نور هغه مهال ووژل شول چې د اسرائیل په سویل کې په خان یونس کې پر یو موټر سایکل برید شوی دی. په ختیځ خان یونس کې بیا د بې ځایه شوو کورنیو د استوګنې یوې خیمې ته څیرمه د اسرائیل هوایي برید لږ تر لږه 15 کسان ووژل او یو شمېر نورې ټپیان کړل. د نصیرات د کډوالو په پنغالي کې د اسرائیل جنگي الوتکو څو هوایي بریدونه ترسره کړل چې له امله یې یوه څو پوړیزه ودانۍ ویجاړه شوه. په دغه پنغالي کې د العوده روغتون د روغتیایي چارواکو په وینا په بریدونو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د خپلواکۍ ډلې د شیلي، فرانسې، مکسیکو، اسپانیا، کاستاریکا او لوکزامبورګ هیوادونو له هغه ګامه چې د جرمونو نړیوالې محکمې ته یې له ښځو سره د اسلامي امارت د ظالمانه چلن قضیه سپارلې هرکلی وکړ. دغې ډلې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره لیکلي چې اسلامي امارت په تیرو 3 کلونو کې د ظالمانه فرمانونو په خپرولو سره افغان ښځې له خپلو ټولو انساني حقونو محرومي کړي دي او جنسیتي توپیر رژیم یې په افغانستان کې واکمن کړی دی. په خبرپاڼه کې راغلي چې افغان ښځې د ولسواکۍ پر 20 کلنه موده کې په ټولو ټولنیزو، کلتوري، سیاسي او اقتصادي برخو کې فعاله وي او په دې برخه کې یې ډېرې قربانۍ ورکړي دي. د خبرپاڼې له مخې واک ته د اسلامي امارت له رسېدو وروسته افغان ښځو د خپلو انساني حقونو د ترلاسولو لپاره د هیواد په دننه او بهر کې مبارزه کړې. ترکی پولیسو د 15 یا پنجشنبې پر ورځ 19 افغان کډوال په بدلیس ښار او 20 نور په وان ښار کې ونیول. پولیسو دغه نیول شوي پناه غوښتونکي د بهرنیو وګړو د ایستنې ځایونو ته لیږدولي دي. د ترکي رسنیو د راپورونو له مخې پولیسو ویلي چې دغه پناه غوښتونکي د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. پولیسو په بدلیس ښار کې د افغان پناه غوښتونکو د شړلو په تړاو یو قاچاقبر هم نیولی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د روان کال د لیندۍ پر 15 اعلان وکړ چې د استوګنې له اسنادو پرته یې 1298 پناه غوښتونکي نیولي دي. د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګي شویګو کابل ته
د خپل وروستي یون په ترڅ کې د اسلامي امارت د سر وزیر له سیاسي او اقتصادي مرستیالانو او د دفاع او کورنۍ چارو له وزیرانو سره په بیلابیله توګه ولیدل. خو دغه روسي پلاوي د اسلامي امارت د بهرنۍ چارو له وزیر سره نه دي لیدلي. سرچینو ویلي چې امیر خان متقي له ډېرې مودې راهیسې له صحنې ګوښه شوی دی. سرګي شویګو په خپل دغه یون کې د اسلامي امارت اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر، د سر وزیر سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر، د دفاع وزیر مولا یعقوب او کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی په ګډون له یو شمېر چارواکو سره بیلې لیدنې کړي دي. د دغه روسي پلاوي د اسلامي امارت د بهرنۍ چارو له وزیر سره نه لیدل د اسلامي امارت په بهرنۍ تګلاره کې د متقي د واکونو لګولو او څنډې تړلو په اړه ګنګوسې پارولې دي. هغه به تر دې وړاندې په کابل کې له بهرنۍ چارواکو سره لیدنې کولې. د اسلامي امارت سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې د ښاغلي متقي واکونه د وخت په تیریدو سره لږ شوي او هغه د تصمیم نیولو له محور څخه ګوښه کړای شوی دی. په فراه کې ځایي سرچینو ویلي چې په دغه ولایت کې د یو کس مړی موندل شوی دی. سرچینو د 15 یا 5 شنبې پر ورځ د لیندۍ پر 8 ویلي چې دغه کس جسد پرون د فرارود ولسوالۍ په کوهستان چیرا سیمه کې موندل شوی دی. تر اوسه په دې اړه نور جزئیات نشته. ورته مهال یو بل سرچینه بیا وایي چې دغه کس جسد د فرارود ولسوالۍ روغتیايي ځای ته وړل شوی دی. دا په داسې مهال کې ده چې پرون د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې هم د 1 کلن ځوان زندۍ شوی مړی موندل شوی و. د کندوز لپاره د اسلامي امارت امنیتي مسؤلان وایي د ملا هیبت الله په امر په دې ولایت کې د گاډو د تورو ښیښو پاکولو کمپاین پیل شوی. د کندوز د امنیه قومندانۍ لپاره ویاند پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د گاډو ښیښې او هغه ارانونه چې د ترافیکو اصولو خلاف او د عامه نظم د ګډوډۍ لاملېږي لرې کیږي. دغه کمپاین به ژر په ولسوالیو کې هم پیل شي او ډاډ ورکوو چې پر ټولو به یو شان پلی شي. د بدخشان د نسی ولسوالۍ لپاره د اسلامي امارت ولسوال جمعه پاتې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په احساساتي وینا کې وایي دومره بې رحمه دی چې که پلار یا ورور هم د اسلامي امارت پر وړاندې ودرېږي نو سره به یې غوڅ کړي او هیڅ مخالفت نشي زغملی. د اسلامي امارت د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقي وایي هغوی چې وایي داعش په افغانستان کې شته نو دوی ته د ثبوت وړاندې کړي. نوموړی داسې مهال د داعش تروریستي ډلې د ادرس غوښتنه کوي چې همدا یوه اونۍ وړاندې یې د بغلان په نهرین کې پر لمونځغاړو د برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. درنو لیدونکو، نمالتیا مو مننه.